السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه کولی شو چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولو؟ څنګه کولی شو چې خوشحاله ژوند ولرو؟ څنګه کولی شو چې یو کامیابه انسانان شو؟ څنګه کولی شو چې د خپلوانو او دوستانو سره مو اړیکې ښې وي؟ د دې هر څه لپاره د فکر په ټال کې مه زانګه. راځئ چې نن د عمر رضی الله عنه په هغه 14 نصیحتونو باندې عمل وکړو. لومړی نصیحت: که چا در سره بد وکړل ته ورسره بد مه کوه، هم له بدګمانۍ څخه ځان وساته. دریم: د هرې خبرې تحقیق وکړه. څلورم: د تهمت د ځای څخه ځان لرې ساته. پنځم: خپل راز پټ ساته. شپږم: کوم کار چې نه دی شوی د هغې په اړه هیڅ فکر مه کوه. اووم: د بې فایدې کارونو څخه ځان لرې ساته. یعنې هغه کار هیڅ مه کوه چې نه دې پکې د دنیا ګټه وي او نه دې پکې د آخرت ګټه وي. اتم: ځان ته نیک عمله ملګري انتخاب کړه. نهم: رښتیا وایه اگر که ستا په خلاف وي او یا ستا د مرګ لامل ګرځي. رښتیا لاره هیڅکله مه پرېږده. لسم: بې ځایه قسمونه مه خوره. یولسم: د دښمن څخه ځان ډېر لرې ساته. دولسم: هر قسمه ملګري او هر قسمه دوست ته هم خپل راز مه وایه. دیارلسم: د فاسقانو او فاجرانو د ملګرتیا او دوستۍ څخه ځان ډیر زیات لرې ساته. لسم: د الله تعالی مخې ته په عاجزۍ سره ودرېږه. لمونځ په عاجزۍ سره کوه. د قبرستان په لاره په عاجزۍ سره تیریږه. پنځلسم: هر هغه چا سره مشوره کوه چې د الله تعالی څخه ویریږي. شپاړسم: هغه څوک چې ستا حاجت نشي پوره کولی هیڅکله هم حاجت ورته مه بیانوه. دغه 14 هغه کارونه دي چې هر کله پې موږ او تاسو عمل وکړل نو په یقین سره به موږ او تاسو یو خوشحاله او د راحت ژوند ولرو.